تازه او د پرمختګ خبر د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ اسلامي امارات په افغانستان کې صفر ته نږدې شوی. اسلامي امارات د ډسمبر 9 نیټې یا له فساد سره د مبارزې نړیوالې ورځې سره هممهاله وایي په افغانستان کې فساد د صفر ته نږدې شوی او په وینا یې په تیرو 2 کلونو کې یې پر وړاندې سخته مبارزه کړې او اجازه به ورنه کړي چې بیا زیات شي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي اسلامي امارت توانېدله چې فساد صفر ته نږدې کړي او پر وړاندې ښه مبارزه کړي. فساد ټولنیز او اخلاقي فساد یې کم کړی او دا په دې معنا چې موږ یې پر وړاندې درېږو څو دا بیا یوه ټولنیزه پدیده ونه ګرځي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په یوه خبرپاڼه کې خبرداری ورکړی چې لا هم په هیوادونو کې له فساد سره د مبارزې پر وړاندې خنډونه شته او په ټوله نړۍ کې له هرو 15 کسانو څخه یوې فساد یا بډو ورکولو ته اړ کیږي. د دغه راپور له مخې د نړۍ په 140 هیوادونو کې لا هم اداري فساد شته. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د فساد د ناوړه پایلو په اړه هم خبرداری ورکړی او زیاته کړې ده فساد د ټولنې پر هر اړخیز منفي اغیز لري او دا په نامتناسب ډول د میرمنو په ګډون تر ټولې بېوزله او ډېر وروسته پاتې خلک اغیزمنوي. همداشان دیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي، د حکومتولۍ پر سیسټمونو باور کموي او بېوزلۍ زیاتوي، د سرچینو ناقانونه کارولو ته لار هواروي او د سولې پروسې هم ځنډوي. خو د اسلامي امارت د پلټنې عالي اداره وایي چې په تیرو 2 کلونو کې په دولتي ادارو کې له فساد سره د مبارزې په موخه هغه دوسیې چې د سرچینو د لاسته ورکولو احتمال یې درلود د خپلو څېړنو په پایله کې یې راغونډې کړي او د وروستۍ اجرااتو په موخه یې مشرتابه ته سپارلي دي.